زکات پر چا باندې فرض دی؟ زکات پر چا فرض دی؟ علما فرمایي کچيري یو سړی خالص سونه لري 15 تولې 6 تولې 7 تولې پر د زکات نشته. خالص سونه نه سپین زر لري نه روپۍ لري نه د خرڅېدو شی لري. خالص سونه ونیمه تولې شرط که ونیمه تولې سونه درلوده پر د زکات سته. دا یو خبره. په سپین زرو کې یو سړی سره زر نه درلودو سپین زر درلودو نقد نه درلودو 2.5 نیمه تولې سپین زر چا درلودو پر هغه باندې بیا د دې سونه چې دا سپین زر زکات چې دی اخسته. یا اوس یو سړی دی چې نه سونه لري او نه سپین زر لري. اوس په د پیسو د لارې مړ څنګه معلومه وو؟ هغه اسانه خبره ده د عزیزانو 2.5 نیمه تولې سپین زر نن ورځ کم ریټ دی؟ نن ورځ تقریبا 90,000 روپۍ ریټ دی. 90,000 روپۍ یو 100-200 پورته کښته به خامخای که نن ورځ چا 90,000 روپۍ درلودې شرط دا دی چې دغه 90,000 روپۍ د وخت درلودې دا نه چې پرون سارې پیدا کړلې د وخت درلودې بلکې کال پر تیر شوی پر د باندې زکات چې دی هغه فرض دی. صحیح سو؟ یا خدا د چې یو سړی مطلب سونام نه لري سپین زر نه لري روپۍ هم نه لري ورته وګوره د خرڅېدو شان لري که نه لري یا رکشا یا موټر یا موټر سایکل یا پلاټ یا کور هر شی چې د خرڅېدو د پاره د رانیولی و د خرڅېدو د پاره یو خدا و کور د زوړ درلودی اوس اراده کړې زه خرڅوم پر هغه زکات نشته. نه یو شی رانیوی په دې چې په دې کې به زه ګټه کوم په ګټه به خرڅوم. اوس ورته وګوره هغه شی په 90,000 روپۍ ارزي که نه که په 90,000 روپۍ هغې زکات شته که نه یې نشته ورباندې. په دې خبره چاستی سر خلاص. اوس په بله خبره ته وکړم یو سړی ونیمه تولې سونام نه لري 2.5 نیم تولې سپین زر هم نه لري 90,000 روپۍ هم نه لري 100 روپۍ لري یو چلی لري. دا چلی چې دی هغه په 2,000 روپۍ دی او یوه ګوت کې لري د سونې دا ګرد سره یو ځای که هغه 90,000 روپۍ جن جوړېږي که نه که جوړې شوې زکات شته که نه یې نشته. خدای دې وکړي زما په دې خبره په ښه انداز سر خلاصوي.